ملګرو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. ملګرو په ګڼ شمېر یا په لوی تعداد افغانان چې د نړۍ په هر ملک کې دي، پښتانه چې هر چېرته دي، هغو ټولو دا غږ بدره کړی دی چې ملي بیرغ د افغانستان درې رنګه بیرغ دا د په هېڅ ډول له منځه نه ځي. که د اسلامي امارت بیرغ وي هم، خو تر څنګ د خامخا ورسره د افغانستان بیرغ ولګېږي، ځکه چې دا په نړۍ کې یو منل شوی بیرغ دی او دا خپله تاریخي سابقه لري او په دې بیرغ باندې خلکو او د خلکو ویاړ دی. نو هیله لرو چې دا خلک باید که څه هم خپل بیرغ لګوي، خپله جنډۍ لګوي د اسلامي امارات هغه، نو تر څنګ دې دغه درې رنګه چې کوم بیرغ دی دا دې هم ورسره لګوي، ځکه چې ویل کېږي په دې کې هم څه داسې خبره نشته چې هغه دې له شریعته یا له دغه خلاف وي، ځکه په هغه کې هم کلمه لیکل شوې ده لا اله. نو موږ دا غوښتنه کوو چې دا بیرغ ته درناوی وشي او دا دې په خپل ځای پاتې شي. ټیک شو چې د دوی د کوم نظام بیرغ دی د اسلامي امارت، دا دې هم ورسره ولګېږي. نو دا غوښتنه او دا غږ باید ټول ولس او ټول افغانان او د دې وطن ټول خلک واوري او دغه غږ پر طالبانو چې دا وخت دوی نوې واکمني جوړوي، که څه هم دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د دوی حکومت یا دولت به په رسمیت څوک وپېژني که بې نه وپېژني، افغانان به ومني که بې نه ومني، که به هغه پاڅونونه وکړي. دا لا وختي ده. که څه هم امیرالله صالح پنجشیر ته تللی دی او هغه خپله ډله جوړوي او د دې حکومت یا د دوی خلاف وسله